دا مسله علماء ذکر کړی دی سړی د تور مثال هغه خپل روزه قصدن ماته کړه خوراک یو کې څخه کیږي د روزه قضیه پېشته کنه کفاره پېشته کنه نشته قصدن روزه ماته کړه ګوره په خوراک قصدن روزه ماته کړه بس کار مخکې موږ د ویلې چې سړی د وخت د روزه قضیه لري چې په دې کې د علماء لوی اختلاف قول راجب د ټولو کې دا چې سړی د وخت په تور مثال روزه کې قصدن جما وکړه یې روزه قضیه پېشته کفاره په واجب ده وګوره صرف جما کې هم بستری دلیل په حدیث ابو داود دی ابن خزیمه د دارقطنی او بهقی ټول ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي جما کول کړه اقدم یوما قزیرا او ورځ دې په او بل ویل کړي امر الذي پیغمبر کو امر هغه چاله چې هغه جما ته کړو په رمضان کې ان یصوم چې روزه دی ونی شي ورځ دې په باندې یوما ابن ابي شيبان دا ذکر کړي د بدویم جل کې البانی رحمه الله په رواه غل کې ذکر کړي د سعید بن مسیب چې وسره پیغمبر تعالی ورته ویل چې رسول الله پیغمبر روزه ما ته کړو رمضان پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته صدقه ورکړه الله نه بخنه وغواړه ایو ورځ دې په ځای باندې تر روزه ورس سعید بن مسیب امدق روي ذکر کړي البانی امدق روي ذکر کړي رحمه الله اوس مسله بل دا چې جمع نه کړي خوراک کړي څکا کړي قصدن روزه دل یاد وا چې روزه اوس بس چلتي نو البانی رحمه الله فرمایي چې قضا په نشتري او دا نقل دی ابن حزم نقل کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړی دی او دا مسند امام بخاری رحمت الله علیه او به په تمام المنه کې وګت بحث ذکر کړی دی چې سابق شبانه کوم وخت خبره ذکر کړي لقضاء رمضان من افطر عامدا چې روزه ما تکړه قصدن اي دا غره پر قضا شته کې نشته نو به ویل دي والظاهر الثاني نشته دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مسلک دی دې وجه چې قصدن یو سړی به توري مثال بغیر د عذر روزه ماته کوم قضیه نشته د منظم نشته او نه تشی کیږي او دا د صحابه کرامو کې د علي بن ابي طالب او د عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق عبد الله بن مسعود ابو هريره به ټول مسلک دی ابن حزم په محلاش فقن چې دا خبره ذکر کړي الباني رحمه الله به دې ویل دي چې کله یو سړی جما وکړه او په دې وخت کې دا د هغه قضیه کوي نو دا من تمام کفارته هغه کفاره تکمیل لري بل چړې په دې باندې نشي قیاس کولای شي اگر او خورل د قشان وېس او ما څخه کې ما تکړه په خوراک باندې ما تکړه علي بن ابي طالب بدا ویلي ومن افطر يوم چا جما تکړه و روزه رمضان نه قصدن قضیه پینشته ټول زمانه چونی شي عبد الله بن مسعود هم دا ویلي من افطر يوم چا جما تکړه روزه رمضان نه بغیر د رخصت نه کټول زمانه روزه ونی چې دې په زمانه قایمیږي ابو هريره هم دا ویلي امام بخاری رحمه الله تعالیٰ دا روایت ذکر کړی دی ابو داود ذکر کړی ترمذی ذکر کړی ټول ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من افطر يوم چا جما تکړه ورځ د رمضان نه بغیر د رخصت نه بغیر د مرز نه ټول زمانه کوي دغه دغه په زمانه قایمیږي نه اگر که بعض علماء په دې باندې سند الله کرام کړی چې راوي فکر او مجهول ابن حزم په محلات سره رمجل کې ابن حجر اسقلانی فتح الباری سره رمجل کې ابن عثیمین وجدا دا ودا د عمل دوه کو چې دا وزیدی رمضان خزیرن شي په بل ټیم کې چې غیر ټیم نه دی او کوم عمل چې سړی وځي په هغه د شي کې چې انت هغه ټیم نه د بدعت ته دار دی درګه به قضا واجب د پاره چې هغه قصدن کې کړي دي دغه مخکې موږ یو حدیث کې ویل یو کې کېدل یو کول قضا دې راوړل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی نو الغرض خوراک دیو کې اسکاک دیو کې البانی رحمه الله فرمای ابن حزم فرمای ابن تیمیه رحمه الله فرمای روزه نسی کې ابن عثیمین دی قضایي نشته قضایي چې دا فقط او فقط په هغه ټیم کې چې جما وکړه ځکه دا قضا راوړل دا د هغه کفاره تکمیل دي اوس کفاره لراش محدثین دا خبره ذکر کوي چې اصل په کفاره د روزه کې دا ده هغه وګت حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کې ناس یو سړی ورته غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم برباد شو ولی خپل بیبي سره جواب په روزه دار پیغمبر ته څه لري چې آزاد کې وینا ودا ته عامل طاقت لري چې په مشت روزه ونه شي وینا وشوته مشکلان له روړې ورکول شي وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې ودا شو په شیخ باندې راډا پرشو د کجورنا مقتل پیغمبر اسلام له سائل شو ویل زه ودا وال خیرات کوي ویل یا رسول الله په دې چې چا باندې هغه زمانه ډیر فقيري قسم په الله په دې مدینه منوره کې زمانه ډیر فقیر نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاند حتی تر دې پورې چې خنه مبارک ښکار شو خو به خپل اهل لدا ورکا دا حدیث امام بخاری ذکر کړی دی په اول جلد کې
نو په حدیث کې مولانا صاحب څو فائدې ځان سره وصیت ساته. اول چې کفاره به واجب په هغه چا باندې چې هغه جما وکړه په رمضان کې قصدن، او په دې کې خو دې هیڅ اختلاف نشته. دویم دا معنا چې یو سړی هغه خوراک وکي، یو سړی د اسکا وکي، اېدې قیاس موږ په هغه جما کوون کې په هغه مستری شي کړي، په هغه کول شو کنه شو کولای کفاره په هغه واجب ده کنه دا واجب راځي قوله چې کفاره پې نشته. ولې کفاره عبادت ته، عبادت کې مولانا صاحب توقیف درش په ودرې کې پیغمبر دا جما ولا مبارک ویلي د بارکې دی. دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې لپاره راغلی چې د دین تشریح کوي، تبین للناس. د دې جما نه په دې خو په نور شنه کې سره ذکر کړی دی. دریم یو جما دا یو خوراک او ساګ دا جما چې ډیره قوی ده په نسبت سره د خوراک او ساګ لا پاره کې پسد هغه مسلې قوی راځي په نسبت سره دی لا نو دغه حکم جوړ دی چې دلته کفاره لازم کول تم لازم کو دلته قضا لازم کول تم لازم کو به فرق شي. او کوم انسانان چې هغه د خوراک او ساګ قیاس کې به د جما باندې لکه احناف او مالکین نو محدثین لګي چې دا قیاس دی غیر شي. ابن قدامه په مغنی کې ویلي دي چې یو سړی خوراک وکي او ساګ وکي به دې قیاس په جما باندې کې دا خبر غلطه ده. دې قیاس په باندې قیاس مال فارق دی. او دغه شان سعید فتح الملهم دا خبره کړې ده. اصل کې رد کې به ابن حمام باندې او دغه شان امام کاشانی باندې هغه دوړو چې کړې ده. کوم انسان چې خوراک وکي او کوم انسان چې ساګ وکي دې قیاس په جما باندې کړې ده وی ویلي دبه وګړه خبره ذکر کړې ده چې فساد دروځي په جما باندې خاص دی نه په بل شي باندې او دغه قیاس په دې باندې دا غیر شي. ظاهر دا معنی چې کفاره په هغه ظهار کې ده، کفاره به تور مثال په جما کې ده. اکل او شرب خوراک او ساي شاوې په دې کې ده کېدل نشي. سوید مرعات پر شپږم جلد وګړه بحث کړی. او کوم دلیل چې مولانا صاحب ابن حمام شپ ذکر کړی او صاحب د کفایه په هغه دویم جلد کې محدثین په باندې کلام کوي چې هغه ټول ضعیف دي. هغه استدلال په روایت باندې کړی دی وی چې په رمضان کې روزه ماته کړه علیه مال المظاهر چې کوم چې په مظاهر باندې لازم ده بدل لازم نه. نه امام زرعی نشو راي کې لیکي په دویم جلد کې دا حدیث دی چې په کتابونو د حدیث کې موجود شوی دی. دویم استدلال کې د قطنی پر روایت باندې د ابو هريره سره وی شړي خوراک پر رمضان کې وګي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته امر کوي چې چټه ذات کا محدثین لګي دغه پر روایت کې یو راوی دی ابو معشر په نامه واغ ضعیف دی نسب الروایت دویم جلد 350 نمبر صفحه. بل مسله نو نتیجه دار وتلا چې دا کفاره فقط او فقط هغه په جما کې ده نه په خوراک کې ده نه په څښاک کې او دا کول راځي ځکه عبادت دی عبادت کې قیاسونه کوي نه. بل مسله دا چې د شری جمال د خپل خې سره وکړه وز دا کفاره په دې شری په خطر لکه په خزم رااله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث کې ته معلومه کې نو ظاهر دا په دې شری ده. تکه زبانه کې به دوه خبرې نه کچیر ته پاغي باندې زور شي او په زور باندې وسره جما شي نو هیڅ شي به نشته. لیکن کچیر ته هغه قصدن دا سره دې در کړو چې دې سره جما وکي نو په دې کې د علماء اختلاف دي. د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مسلک، امام احمد بن حنبل مسلک هغه دا چې په دې وخت کې به امدا کفاره په سړي باندې واجب ده نه په خزبات. ولی زکه غیر لپاره څو وجې یو حدیث کې دا راغلی چې دا خیرات کا عن نفسک بازار اندار وځي کړي بخاری کې راغلی دی چې دا طعام ورک عنك دار قطنی کې دا روایت راغلی دی. نو دا عنك نفسک دا افراد دلالت په دې خبره باندې کوي چې کفاره په باندې واجب ده نه په خزبات. دویمه مسله ده چې دلته ری حدیث کې راغلی چې ایت مندکایره و دا دلیل څټ مندکای وحل تستتی دا خطاب خاص دی. او دریم پیغمبر علیه الصلاه والسلام چوپ پاتې شو د کله مبارک څه ونه ویلي سره دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خمدیر راغلی چې دین تشریح کی نو سره بروجه نشي او خزبندي داشي نشته. څلورم د سړي د شویل چې ما خپل اهل رسیدل کړي دي نو دلته سوال د حکم نه کړي دي او د حکم د غینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې کفاره صرف اندته باندې نه او بس. بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده لکه څنګه چې په سړي باندې کفاره ده په دې خزه باندې کفاره ده خو په دې طریقه باندې کدا خزه به تور مثال په خپل د سړي ځان لدی مجبور کړو چې جما وسره وکي زور پېنه وشوي. دې استدلال شری په قران او سنت کې تاسو شګور د خطابات عام دي سړول دي خو چې به راغلي اقیم الصلاه واتوا الزکات نن د خسړي ذکر شي او صلی کما رایتم من وصلی د خسړي ذکر شي. به کله چې دا حکم پیغمبر د سړي لپاره بیان کې دا رخصه مبارک راغی ځکه دواړه په دې کې شریک دي.
دوړ نه بیزتی دروځي شوی دا دوړ امر په غسل باندې کې دي شي نو یو سړي باندې چې فیصله وشو هغه بل په خپل معلومیږي دا کافي ده اره مسله به څه ذکر کوي او دویم کته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزینه چې پاتې شو باغې باندې شي دا کړی دي نو محدثین دا خبره ذکر کوي چې کې دې شي د زنانه د لپاره قدرت نو په دې خبره باندې چې هغه دا کار وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اصل خبره نه کولې هغه خبره وکړي چې هغه به خلکو عمل کړه واستې شوی صاحب المرعات شپږم جل کې وګد بحث نه ذکر کړي او حافظ ابن حجر هم دا خبره ذکر کړي بانها لا قدرت لها على شيء ابن حجر سے فرمایي چې هیڅ باندې دې قدرت نه لري ځکه ته چې پاتې شو او دا قول احوت دی اې دی وجنه ابن باز رحمه الله فرمایي چې دا خزي باندې کفاره شته خو کبه دې شرط هغه په خپل طبيعت شریعه ویل چې ما سره جما وکا زور پینې وی راغلي او که چیرته عاجز و دروښونه نبی بشیر شپته مسکینان له ډوډۍ ورکی فتاوی رمضان د دویم جلد شپږ سو لس نمبر صفحه کې لیکي بل مسله یاد ساته چې اوس وکفاره واجبېږي دا غچانه چې هغه په دې ورځ کې بار بار جما وکړه او کنه دا جما لپاره ځان له محدثین لیکي چې کله جما د سنې په دې ورځ کې بار بار تکرار شوم یو کفاره واجب د ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق نه دی کړی اصل له ونه چې جماګانې دي کړې او بل دروځه خو چې دا ماته شو په یو باندې ماته شو په سلو ماته شو ماته خوشو خبره په دې ماته کړه یو کرته یا دوه یا درې سره به یو شي دې وجنه چې کوم سره ورس کې په دوه ورځو کې په درې ورځو کې جمع وکړه نو په دا باندې کفاره به ال ورځي جدا ځکه دا ار ورځي عبادت مستقل پاغي تیرې کړي نو تیرې لپاره بس پوره کفاره باندې شو کفاره په دې باندې ذکر کیږي نو ال غرض کې په ورځ باندې متعدد کرت د جماعت د نصادر شنو یو کفاره په لازم نه زیات فتاوی رمضان دی احناف علماء دا و چې کله جماعت تکرارېږي او کفاره ورکړي نو یو کفاره به ورکړي خو چې یو کته کفاره ورکړي به د اوی روزي لپاره کفاره ځان کرته ځان لده پنځه مثال یو سره به تور مثال هغه په رمضان کې قزن جما وکړي نو دا به څه کې یو خبر وجود توبه وباسي دویم کفاره به ورکړي دریم قضا خو په هغه ټیم کې چې کړه دا سره راغی وی په اسلامي نظام له بس محبت کړي پیمانه والا کبل فرض وتقدير هغه پیمانه نو بار بار د کار لدم لا تړلې ونه به محدثین لګري چې اسلامي حکومت باندې لازم چې تعزیر ورکړي صحیح سنت کې دا باس به وځي ګرځي کفاره بچنګي ترتیب د کفاره څنګه لري نو محدثین لګي چې اول به غلام آزادای به دوه مشه پر لبشي روزي نشي او به اطعام قران کریم کې دا ترتیب راغلی دا قول د جمهور دی او احادیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی چې اول تاسو دا غلام آزاد کړئ دغه نو ورسې به چې به روزه ورسې دغه نو ورسې به اطعام به زوی دی به دا دوه مرتب د پاول باندې ففا به درې مرتب د بل باندې ففا دلالت په دې خبره باندې چې تعالی ګور اختیار پکې نشته ابن حجر اسقلانی دا مسله ذکر کړی دا او البانی رحمه الله په رواه الغنی کې دا خبره ذکر کړی بل مسله په دې کې چې آیت دغه غلام ته ازادي د مؤمنی کې به کافری قران خو مطلق غلام ذکر کړی احناف هم دا خبره کوي ابن حزم هم دا وایي مطلق په خپل اطلاق جاری کیږي او امام شافعی رحمه الله او شافعی چې وایي چې مؤمن غلام آزادي ذکر غلام سره پر آزادي د الله بندګۍ لا او بندګۍ د رب العالمین شو کوي مؤمن په بنا بر هر تقدیر چې کوم ځای کې مطلق د مطلق او چې کوم ځای کې مقید د مقید بل مسله دا کفاره چې د ورکې په دې ډوړې کې دې اندازه څومره د بنا بر قول راځي محدثین لګي چې هر مسكين له یو مت ورکې دي چې زګه دار قطنی کې روایت ته تو عام به ورکې شپې ته مسکینان له کل مسكين له هر مسكين لپاره یو مت ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې دا خبره ذکر کړې او احناف علماء وایي غنمي نو درې پیمانه او د نور نه بشپې ته سوا خو دې خلک سره ظاهري څه دلیل نشته صحیح اغله چې کوم د علي رضی الله عنه روایت کړه چاول موږ ذکر کړي بل مسله چې وسره تنگ دست لري اوس کفاره باندې راغل د په دې تنگ دستې باندې دا نه ساقطي کړي ساقطي کړي بعض علماء چې او ساقطه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې هغه جمع کړي وا چې دقه پچي خپل اهل وېسو امر ورته ونه چې ته کفاره به راوړي کفاره به ادا کوي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې ته پرې وته خو په اټیم چې دا مسكين دي او دا مسلک د امام شافعي رحمت الله علیه او د مالکانو دوه قول دي یو قول هغه وجه دا بالکل په اوغرسه ده جمهور وینا دا بنورځي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څور دلیل ویلي چې دا پچې وېسو کور کې بچان باندې تقسیم کو کفارستان اول ویل
بلکې هغه قرباني واجب ده په هغه اول حدیث څنګه دی پرې وته